د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د پښتو ژبې د یو ډیر ښه شاعر ښاغلي سجاد عادل بریالي د کتاب د چاپ کېدو په حواله باندې تاسو سره دا ویډیو شریکوم. د دې کتاب د مرکه پبلیکیشنز مردان لخوا چاپ شو چې نوم یې دی د مرغیو په آوازونو. د ښاغلي سجاد عادل بریالي دا کتاب د مرغو په آوازونو د لومبۍ شعري مجموعه ده. دا مجموعه په 96 مخونو اډانه ده چې پکې د 2 اوږدو نظمونو نه علاوه غزلونه هم شامل دي. د دې کتاب د ضابطې په پاڼه باندې دا کلمات درج دي: د مرغیو په آوازونو سجاد عادل بریالي، کتابت سلیمان کامل، نظر ثانی وزیر محمد وزیر، د چاپ کال جنوری 2023، بیا 2,500 روپے، د چاپ حق یې محفوظ دی. بیا د تړون په صفحه لیکلی شوي دي: د خپلې خوږې پښتو ژبې په نوم. او بیا په وړاندې صفحه باندې دا کتاب ډالۍ شوی دی. په دې ټکو کې ډالۍ خپل قدرمن پلار او مور ته. په ورپسې صفحه باندې بسم الله الرحمن الرحیم درج دی. بیا د تاثراتو لړۍ ده چې اولنې تاثر پس په مخ 6 باندې ښاغلي عنایت الله سیف اویزي لیکلی دی. په وړاندې صفحه 8 باندې فرمان الله فرمان صاحب د بریالي او د هغه شکل و صورت په عنوان لیک کړی دی. په مخ 9 او 10 د بریالي او پښتو ژبه کې د ټولو نه لوی پابند نظم په سرخط ښاغلي نیاز سردار افریدي لیکل کړي دي. په مخ 11 باندې د بریالي دماغي توازن د محفلونو مرکو نه ډډه د عنوان لاندې د سالار او رغزي صاحب لیکنه شامل ده. وړاندې تاثر د ښاغلي سکندر امین صاحب دی چې په مخ 12 درج دی. د مرغیو په آوازونو کتاب د سرخط سره د ښاغلي میاں طارق نسیم کاکا خیل مضمون راوړی شوی دی. او ورپسې تاثر د ابراهیم جرار یوسفزي دی. د کتاب په مخ 14 د کتاب د شاعرۍ آغاز د حمد نه شوی دی. ورپسې غزلونه دي چې تر مخ 9 پورې دوام لري.
د دې نه پس د نظم د عنوان لاندې پابند نظم دی چې تر 91 صفحې پورې خور دی. بیا په 92 صفحه باندې د حمد پاک په نوم باندې یو بل اوږد پابند نظم شروع شوی دی چې په صفحه 92 باندې ختم شوی دی. د دې کتاب په شا مخ باندې د ښاغلي سجاد بریالي تصویر دی او ورسره د قدرمن وزیر محمد وزیر صاحب مختصر لیک د فلپ په شکل کې سپدې ټکو کې درج دی. ستاسو په لاسو کې چې کوم کتاب دی د دې کتاب نوم دی د مرغیو په آوازونو چې یوه شعري مجموعه ده او د دې مجموعې شاعر دی سجاد عادل بریالي. بریالي صاحب په 9 اکتوبر کال 1999 کې د قدرمن عادل نبی کرا د مردان ضلع په یاد کلی باغیچه ډیره کې پیدا شوی دی. تر 10 جماعت تعلیم د خپل کلی په سکول کې حاصل کړی دی چې وروستو د ژوند په نورو کړمو کې مصروف شو. بریالي صاحب په ذاتی توګه ډیر د خوند او مزې بنی آدم دی. په پښتو او پښتنو مین شاعر دی. دغه مینې دې ته جوړ کړو چې خپل شاعري خپلو مینو ته وړاندې کړي. عمر یې ډیر او توان یې سیواشه. وزیر محمد وزیر. دغه شان منګه که د دې کتاب نه د شاعرۍ د نمونې شاملولو کوشش وکړو نو د دې کتاب اولنی نظم حمد څه په دې ډول دی: اے رحیم رحمان بل رحمان څوک نشته 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 ستا پشان څوک ستا جلالیت ته عقل زیر شي ویني چې دا ځمکه او اسمان څوک رزق دې هر چا وته رسیږي نه وجني د ولوګې نه خپل ځان څوک ربا د ښایست دې ارماني شي اصل د ښکلا شي چې مستان څوک پټ د ستا په ذکر کې رحیمه غواړي د زړګي چې اطمینان څوک مینه دې مدام راته ډالۍ وي نشته ستا د مینې په یکسان څوک تا دې پیدا کړې پس هم ته بل د بریالي نشته جانان څوک. او د یو غزل پیشکولو په صورت کې دا غزل څه په دې ډول دی: د غم ماتم ستم د دغو څو په اوازونو د غم ماتم ستم د دغه څو په اوازونو وګونه مو پاخه شو د سلګو په اوازونو په منګه حکمران ځکه د غیرو مسلط شي چې بد ګڼو د خپلو پښتنو په اوازونو د خلکو او تو بوتو نه خو ښه ده ابادۍ کې یو غاړې ته مشغول شم د مرغو په اوازونو دا ووره د روزګاره د مین نه ښه خبر یم ځان وجني د ګودرو د اوبو په اوازونو د شعر الهامونو بریالي داسې راویښ کو
اوده چې څنګه راویښ شي د وړو په اوازونو. ملګرو دا نمونې وې د ښاغلي سجاد عادل بریالي صاحب د کتاب نه چې تاسو ته مو پیش کړې. دغه شان په دا پابند نظمونه چې طویل نظمونه دي او تاثر لیکونکو یې ذکر هم کړی دی، د هغې نه یو بند دوه هم پیش کول غواړم. دا لومبنی نظم چې په د کتاب په مخ 50 باندې شروع کیږي او عنوان یې هم نظم دی. دا هر بند 4 مصرې لري. لومبنی بند کې وایي د خپل ځان نه یا دستانه به شروع کم، د پښتو او پښتونخوا نه به شروع کړم، د زمزم او د مینا نه به شروع کړم، چې پښتون یم بسم الله نه به شروع کړم. په وړوکي غوندې سوچ باندې څه وایم، پښتنو ته په پښتو ژبه کې ښایم، پښتونخوا به پکې هر اړخ ته ستایم، په تنکۍ ژبه پښتو خبرې بیایم. لږ دماغ مې دی هغه مې هم خراب شي، کله کله مې په زړه کې انقلاب شي، چې یې ګڼي که عذاب شي که ثواب شي، زما هر پښتون ته داسې شان جواب شي. د دې کتاب وروستی نظم چې د دې کتاب په 2 مخ شروع کیږي او عنوان یې د حمد پاک. نو دا هر بند 15 مصرې لري، تاسو ته مخمس هم ویلی شئ. البته د ابتدایي بند کې صرف 2 مصرې دي او هغه داسې دي: ګوته په خوله شم چې چاپېره آینو ته ګورم، الله دا ستا د قدرتونو نظارو ته ګورم، له شماره وتې زما زړه کې نعمتونه دا ستا، ښه سوچ مې کړی دمه در کې چشمانونه دا ستا، هیڅ شی نه یم خو کومه صفتونه دا ستا، ډېر وخت نه غلی یم د خپل زړګي ګیلو ته ګورم، الله دا ستا د قدرتونو نظارو ته ګورم. ډېره مننه، مهرباني.